یا خلق تو ماته باندې وایې ګرانه مت مت ګیره یاره څه دې کړې دې نه وایې په دې خټو لوټو کې په دې بیابان کې بهترینه سندرغاړې ژوند کوي چې ټوله دنیا وکته خو ټوله دنیا وکته ډالر دې وګټلې ریالونه دریالونه هغه څه شو زه بې ناروغه د ما غذا ته ګور ناروغ په ځان مې ولګولې پس په بړه کې خو به ګډې واډې ځینه شنوارې لاوږینه شنوارې لاوږینه پس په بړه کې خو به ګډې واډې ځینه نسانې سیدې ټوټل څومره چې اسی اندازن یو 200 وي او دا شرطه دي داسې څونه وي 200 دي ته خو به د اواز خیال هم ساتې ترخې شملې به نه څکې نه موږ استغفر الله برچکي بغیر کټوۍ خورو نو ختم زنځیرې دوړای نشمه په مورې درځم بل قدم خستی نشمه ختم زنځیرې وای یو شپېته کاله به دي دا شپېتو کاله مې ډېر کړي دي یو کورکې پکې جوړ نه شو نه نه دومره حکومت سره ما ښه وکړله بار مکونه ما ته خلک ډېر ویل کو دلته پاتې خو زه د دغې خاورې نه پاتې کېږم وچې نور ګلان دیا ګرانه یا زه غوټۍ ولاړه یاما بسم الله الرحمن الرحیم په دې خټو لوټو کې په دې بیابان کې یو بهترینه سندرغاړې ژوند کوي چې ټوله دنیا وکته د امریکې نه تر یورپ او د یورپ نه ورپسې ځای د دنیا په نقشه به کم داسې ملک کې چې هلته به دا سندرغاړي تللي ني خو هغه ژوند په دې کې کوي دا حالت بدل ولې نه شو دې سره تړلې ده د ژوند دا نظارې بدلې ولې نه شوې دا تپوس خو زه د دې نه په خپلو کوم ډېر زیات پخه وي السلام علیکم سلامونه خیر دی ټیک ټاک خیر چې مې ولیدې او دغه حالات به د وګوره تامبارو کې پراته وي هر کومه ځای کې موږ دغه تامبارو کې پراته کښېنه جي کښېنه تاسو کښېنئ زر څانګه مې یادوله چې د دنیا دا نقشه کې دی که نه سترګې پټې کې هسې پې داسې لاس راکوي داسې یو مل بني پاتې چلته دا بیبي لانړه دې سره تړلې ده د اقربا چې هغه هم بې شمېره دي د دې ببو سره تړلي زه به دا ووایم زرڅانګه رشاتو امچۍ کې ملکني دا چې چېرته ځي دا ټول ورپسې وي صاحبه دا ملکه د خدای روکوي نه یعنی دا چې چرته ځي نه دې سره یوه کوټې غونته کې بستي آباد شي ټول د دې نڅا نڅي او بچیان دي دې سره خبره ترې کوم او دا چاپېرچل خو لږ وګورئ که نه سترګې د وې وتلې نه وې ګرانه چې نوی ګل دې په زاړه ګل بدلومه وایې یا خلق تو ماته باندې وایې ګرانه
مت مت ګیره یاره څه دې کړې دې نه وای وما شان आवाज یې په خدای باور ده ته خو د پښتنو دلته کې لته منګیشتر یې بس پښتانه د عوام څومره ډک ته خو داسې نه چې د مځکه واره کور پکې جوړ که ما دله تېر شوي یو 2-3 کاله مخکې پروګرام کړو چا دله ځمکه درکړې هغه څنګه چلو شو هغه خبره خو مې درته وکړه چې مځکه یې راکړې وه مړه پې آباده کړله دغه ځای ټون ته دغه ځای سړي پردۍ مځکه ورباندې خرڅه کړې وه هغه سړی بل پسې دغه د کیړ شیخانو ده د ځمکې خمره کو بور مه بسله دیوالونه مه والي چا دنه قبضه کړه که څه چلو شو نه قبضه نه کړه سړي ځمکه پردۍ وه پیسې لاړې لا تشه سړی پیسې سړي وخوړې وایي ښځه به درسره خبر کوم ښه دا راته ووایه چې څونه قام خیل دلته یې دا خو ټول تا پسې دي بس چې ته چېرته ځې زه کوم پرزا جزندو ما پسې څه وکړو دا راته ووایه چې دلته کې خو نه بجلي نه نور څه نه اوبه دومره حکومت سره ما ښه وکړله بچپن نه کور شته نه بجلی شته زه څه وکړم حکومت سره څه وکړو دا خو ټوله دنیا وکته ډالر دې وګټلې ریالونه دریالونه ښه څه شو زه بې ناروغه د ما غذا ته ګور ناروغه په ځان مې ولګولې دومره خیرخانې ته ورکوه څونه موده دې دا فن وکړو دا چا غوندې چې شلو کال دا فن ما کاوه یو 15 کاله به دې کړي دا 15 کاله مې ډېر کړي دي یو کورکې پکې جوړ نه شو نه دا وجه څه ده دا وجه څه حادثې غم سي دا وګوره واړه پیدا چې هغه ته ورکوه هغه دښمني سي پسې هغه چې ورکوه څه ټول تا ته در په غاړې دي ما په غاړې دی الله په غاړې دی د خپل ژوند نه کله کله داسې تنګه شي چې دا څه دي بدل نه شو ماحول که تنګه شو خو الله سره خو څه خپلې خیمې نه کوم پله خوا ته ځایي د کوم ځای زه د اصل ټانک یم د ټانک پېښور کې ژوند ولې نه کوې پېښور کې چا راکړله ځمکه چا لا کور راکړه دا تا چې کلچر ډپارټمنټ د حکومتونه بوځي یو ځای بل ته یو کورکې راکې نه دومره حکومت سره ما ښه وکړله بار مکونه ما ته خلک ډېر ویل کو دلته پاتې خو زه د دغې خاورې نه پاتې کېږم کوم ملک ته وایي چې هلته پاتې شه فرانس لندن جرمني دا وطن افغانستان بیا ما چې نه زه خپله خاورې ته ځان رسوم نو خاوره کې ښه شوې څه وکړو اوس خاوره کې لکه روسه خاوره کې خاوره ایرې شوه دا اوس هم څه پیسې تقسیمېدې ګورنر دغه مخلې وزیر اعلی صاحب ورکولې لک روپۍ وې ته پکې مو نه لیدې په تر سترګو مو لیدلې د نشه رختې ورغوړی ده هغه سړي وخوړې که څه چله پته شته نه دا ما بلمسینه وړی ده ها زه پوچې راته څه نو بیا مخکې ځو داسې خو کېدی شي که نه تاریخ پس په بړه کې خو به ګډې واډې ځینه شنوارې لاوږینه شنوارې لاوږینه پس په بړه کې خو به ګډې واډې ځینه شنوارې لاوږینه شنوارې لاوږینه ډېر ښه ته خو به د اواز خیال هم ساتې ترخې شملې به نس کړې نه موږ استغفر الله برچکې بغیر کټوۍ خورو نو عمر دې څونه شو عمر به داسې وي اتیا ته اواز هغه شانتې وجه څه نه الله تعالی راکړی ما خو چا نه غوښتل الله تعالی راکړی د خپل اواز زه راځه چې لږ داسې بهر هم روزو او قدرمنو تاسو به وګورئ چې زرڅانګه بیبي د خپل قام خیل سره دا ټول نوسا نصي دي دې سره په کومو حالاتو کې دا ژوند کوي دا به تاسو ته اندازه کړي قدرمنو زه به تاسو ته ووایم چې کوهاټ ټنل نه لږ راوړی نو پینډی پل ورته وایي غلام بانډه نو صاحب دې له چې راځي نو نه خپه ته چې ګوګل دې ورکړو نو کېدای شي چې کراچۍ ته دې ورسي دا په ګوګل کې هم نشته په خدای باور وکړه دا چاپېچلې داسې پروت دی دا مونږ یو ځل لاړو دته مې ویل که بهر روزه نو شکر الحمدلله نو سید لرې نه ښکاري داسې پرسنالټي ده نه بس مونږ یې همدقه دی Dr. Iram Zeib Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037. د دې نه مخکې چې ما یو څو کاله مخکې دا پروګرام کړی هم د کوهاټ داسې څه
لرې پرتې سیمې وې دي هغه ځای نه دلته راله خو دلته هم هېڅ نشته اشلې دلې ټینټونه وګوره دا د ماشومان وګوره صاحبه دا واړه ماشومان دلته زره زره شو نو سکول شته نه سبق شته نه سپاره شته نه مدرسه شته او دې ټول ناست دي او ښه زرڅانګه بیبي نوم دی صاحب هغه نوم او دا حالات ښه دې خودرېږه که نه دا نوسانې سیر ټول خپل دي دا راته ووایي چې دا لک لک روپۍ تقسیمېدې تاسو ولې نه راتلی والا موږ ته خو فون کړی و کال کړی و بیا شنختي موږ نه وغوښتو بیا پاتې پسې ورکتله اوسه پورې ځان ته خوړلي دي ته نوسي او جی زه سندره کې او زه سندره ته څه کوې د دبله راو زه ته نوسي نه خو هم څه وروکړم زه خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم زه خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم ته چرته پاتې شوې اشنا زه چرته ورسېدم ته چرته پاتې شوې اشنا زه چرته ورسېدم زه خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم ته چرته پاتې شوې اشنا زه چرته ورسېدم ته چرته پاتې شوې اشنا زه چرته ورسېدم ته چرته پاتې شوې اشنا زه چرته ورسېدم ټپه خو یې بالکل صحیح وکړه همو خو د چې موږ ټول خاندان خلک ته خو بس پاکستان مو نه پېژني وجه څه ده بس څنګه به چې وجه موږ څه لیدلي دي موږ سره څه لیدلي دي دا خاورین جون دا تا په ځان پرزو دی بې څه وکړو خدای باندې خیر بچیا څه وکړو داسې خاورې په چا پرزو دي په ځان وایي نن سبا خو حکومت داسې حکومت ده چې ادې خو خاص د حکومت نه ګیله کوي ادې وایي چې ګوره د حکومت لپاره ما څه وکړه داسې تنارې نه وي چې ما په هر ملکونو کې ونه کړې داسې خلاف سندرې وي نه چې ما د پاکستان لپاره ونه کړلې اوس هغه حکومت ده چې ما ته په سټ شوی د څوک داسې نه وایي چې یاره په دې بانډه کې چې بیبي ناسته ده نو دا به څنګه کنټیکټ کېږي تاسو رابطې کېږي د کلچر ډپارټمنټ سره حکومت سره یا چې تاسو چې کوم تنظیمونه دي هغوی سره نه کېږي حتی پروګرامونه لځي او زه ورسره ځم ارضي ته ځم زه خپله باجه ورسره غږوم باجه ورسره او بابوزي او ببوزي به داسې څوک مینهوال اورېدونکي اوس هم شته ولې نه خدای چې ستا اورېدونکي دي که نه په هغې به غټ غټ درب ولاړ ولې نه څه نوي کول دی اوري که نه ولې نه ولې نه نوي کول یې خوښوي نو نوي کول خو نوي نوي څیزونه اوري د هغې څه آیټم در سره شته دا څه چې زه خو هغه خپل زاړه خاص څیزونه خپل زړې نوې کول چې څوک وایي یاره چې خوشحال به وي خو غانې غواړي زاړه خلک ما په غانو خوند خوښه دي بس زاړه کې را سره کومه زاړه ګانه خلک اوس نن سبا خوښوي ختم زنجیرې دوړای نشمه په مورې درځم بل قدم خستی نشمه ختم زنجیرې وای پاک پروردګاره نو ښه باچا تر خپل نمبر ماله راکړه ما نام کانټیکټ نمبر 0302 27 36 359 یو ځل بیا وایه 0302 36 359 27 36 359 په دې واتساپ شته په دې باندې واتساپ نوسې او ادې سره مې څو کانټیکټ کوي په دې سره کوي یا مقدمې تا وکیل ونیسا یا مقدمې تا وکیل ونیسا زما وړوکې جانان بیایي جیل خانې ته وکیل ونیسا زما وړوکې جانان بیایي جیل خانې ته وکیل ونیسا کوک سټوډیو ته هم تللی وې او څونه پیسې یې درکړې وې زیاتې مخکې زیاتې اوس نه څه پیسې کوک سټوډیو کې یو سندره کړې ده که ډېرې دي کړې ډېر په هغه سره ګلپاړې سره ځان ته مې کړې ګلپاړې سره مې کړې کوک سټوډیو پورې دا ښځه لاړه بیا هم ستاسو نوکه ښه نه شوه وجه څه ده کوک سټوډیو څه خو داسې خو نه و چې سر جي 1 لک روپۍ ورکړې یا 8 کاله مخته 1 لک روپۍ څه کېږي دی کې هغه ټکټ یې هغه سي جاز والے څه خو نه کېږي دی کې ستاسو دلته ژوند جاګ څنګه تېرېږي دا واړه زاګه سکول ته ځي نه ځي رزق پوره کېږي دلته اوبه سهولت څه شته ولا دا چل لګ نه لخوا اوبه مونږ دا بر کلي نه نو بس ته نه بجلی شته دا پاکایده د سمسیانو نه چلوو بس کله لمر هغه ورېږي بس مونږ دغسې ناسې اوبه خو نه میلوېږي باد شي باران شي سړی بیمار شي څه کوې خدای سره ډېره دا ته ګاډي ته راسه اوس بیمار ورسوه ته ورسره ته څه تبلیغه کوې نه وجي ښه دا راته ووایه چې دا
ځوانان دي ټول دي کار روزګار ولې نه کوي څه نور کار کوي ولې نه کوي؟ ولې نه که بنګړي خرڅې ده او څوک کباړ کوي څوک بنګړي خرڅوي غر سړی خپل کار کوي او سړی بس نو اسانه سي دي څومره دي څه یاد دی ته څونه به یې ما ټول لاړل بس کمان وسیانو بچي ول بس هغه سړی ته نو اسانه سي دي ټوټل څومره چې اسی اندازن یو 200 به او دا شانته دي داسې څونه به 200 دي 200 به او چې ټول نو اسانه سي دي راشي نمونه درځي دله نه چې ته ورته ډېر دي ډېر دي یو خاوه یوسف خان یو ببولای یو کچنای بس نور لاړه ختم دغه دي پسې ډېر وای خدایا پاکه زرسانګه یو عهد یو دور اوس هم هغه اواز شته کله چې د کلتور خبرې کېږي یا داسې څه شوز کېږي د حکومت په سطح باندې نو زرسانګه هلته موجوده وي د مور په دې حصه کې هم سندره کولی شي بهرحال یو دنیا وکته او خیره یې کتلې دي خو چې دا کمې ورځې دي صاحبانو دا د ضعیفې دي دا د بوډاپې دی دا ضعف کې دا عمر زیات دی په دې کې دا سختې به څنګه برداشت کوي زما د سنا سے کا خدایا وا ګرانا وچه نور ګلان دیا ګرانا یا زه غوټه ولاړه یا ما ډېر ښه ډېر ښه راځئ جی راځئ باد شي باران شي او بیماره شي نو لنډ چې ته هسپتال شته او ستا کوار کې شته کوارټ کې شته کوار کې چې شته هسپتال ته لاړ شي خلک درته راغونډ شي دنیا خو به دې پېژني ولې نه ولې مې نه پېژني بار خو به یې ډېر قدر یې ولې نه څه دوايي موایل څه هسې راکوي خدای سره پیسې نه وي خدای به بوزه دا نوسری دي سبقونه نشته سکولونه نشته دا دې یو کاری مور د نیول میاشت پیسې مو باور کولې یو میاشت ویلې بس پیسې مو جوړ کړې رو روزانه کاری پسې خېب شو دې سکول ته نه ځي نشته سکول دلته شته نه نږدې دا خرچې مرچې کم ځای نه پوره کېږي پروګرامونه هم نشته نو وخت څنګه تېرېږي بس مهنګایي د خلای پوره کوي مهنګایي دا خو ډېره ګرانه نه ده الله دا ډېر بیا په دغه ساتو شکریا دی که په دغه حالات کې زرسانګې بیبي الله دې در نورم ژوند درکا د صحت د سلامتیا ستا د نیمګړتیا ټوله دنیا ګوري او یقینا چې خلک به ډېر خفه کېږي چې په دې لق و دق صحرا کې په دې اوچ غرونو کې په د کیکرو په میس کې یو شلېدلې ټینټ کې ناستا یو انټرنیشنل سندرغاړی د زرسانګې دا ژوند مانګ تاسو ته په ګوته کړه حکومت وخت به زه دا وایم چې ضرور ورسره ودرېږئ دا چې کوم تکلیف سره دی تیریږي دا قام دی قبیله دا واړه دي دا څه غواړي دا بالکل د مستقبل لري دي او دا په دې دنیا کې د بلې دنیا خلق کاری دوباره له پروګرام به چلیږي ستا نمبر دی خور بشي تاسو سره به خلک رابطه کوي د دې سیمې ځمکې دونه ګران نه دي که حکومت چرې وغواړي نو دا د کوواټ نه سیمه وتل نه غواړي دا آب و هوا د دې خوښه ده دا چاپېرچل د دې د وینې او د طبیعت سره مطابقت لري دلته ولې څوک کوروالی چې دا سره د وړو زږو د خپل نوسانو سره د اخري عمر کم از کم د یو چت لاندې خو تېر کړي که نه ډېره مهرباني زرسانګې بیبي او الله دې خوشحاله کړه ستاسو هم ډېره مننه زما د سنا سے کا خدایا وا ګرانا وچه نور ګلان دیا ګرانا یا زه غوټه ولاړه یا ما